سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهم خبرونو ته ښه راغلاست. افغان هوایي ځواکونو د پاکستان مهم نظامی مرکزونه په نښه کړي. د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویلي د افغانستان هوایي ځواکونو میرانشاه او سپین وام کې مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د نوموړي په خبره دغه بریدونه تېره شپه شوي چې دښمن ته پکې درانه تلفات او زیانونه اوښتي دي. په همدې حال ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې تېره شپه په فرضي کرخه کې د جګړې پر مهال ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. خوست کې پاکستاني ډرون نسکوره شوی. نن سهار 5 بجې د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند شاویه سیمه کې پاکستاني ډرون رانسکوره شوی. دغه کوچنی کشفي ډرون د ځایي خلکو له لوري په یاده سیمه کې ویشتل شوی ده. پاکستاني الوتکو کندهار کې پر کډوالو برید کړی. د اسلامي امارت مرستیال بیان وای د پاکستان پوځي رژیم نن سهار 8:30 بجې د کندهار تخته پل کې د جبري راستنېدونکو کډوالو پنډغالی بمبار کړی چې 3 تنه کډوال پکې په شهادت رسېدلي او نور ټپیان دي. مولا حمدالله فطرت وای تېره شپه یاد رژیم دا راز د خپلو جنایتونو پر دوام د کونړ مرکز اسداباد اړوند د ډنډونو بیلي سیمه کې د ولسي وګړو کورونه هدف ګرځولي چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکیان شهیدان او یو بل ټپي شوی. همداراز د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د شپې پر 10 بجو د غرني هاوان پایله کې د یوې ښځې په ګډون 4 ځایي کسان شهیدان او 15 نور ټپیان شوي دي. پاکستاني پوځي رژیم چې سږکال د افغان ملکي وګړو بمبارۍ ته کار ویلی د ګڼو نړیوالو بنسټونو له لوري دا ډول اقدامات غندل شوي. امریکا پر ایران هوایي او سمندري بریدونه پیل کړي. د امریکا ولسمشر ویلي چې ایران کې د امریکا بریدونه روان دي او ویلي دي چې د امریکا بریدونه پر ایران د هوا او سمندر له لارې ترسره کیږي. ټرمپ ویلي تر هغه به دا بریدونه روان وي تر څو چې د ایران پوځ نه وي تسلیم شوی. نوموړي ایرانیانو ته ویلي چې اوس لپاره له خپلو کورونو د باندې ونه وځي. کله چې امریکا کار خلاص کړ نو ووځي او د خپل حکومت واګي په لاس کې واخلي. په همدې حال ایران اعلان کړی چې پر اسرائیل او همداراز خلیج هیوادونو کې د امریکا په نظامی مرکزونو او سمندري ځواکونو توغندیز بریدونه پیل کړي دي. ایمل ولی خان وای افغانستان ته د 15 صوبې په سترګه مګوري. د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان پر افغانستان د پاکستان د بریدونو او رواني پالیسۍ په خبرګون کې ویلي چې افغانستان باید یو خپلواک هیواد پاتې شي او اسلام آباد د دغه هیواد د لاندې کولو او خپلو 15 صوبې ګرځولو هڅه نه کوي. نوموړي خبرداری ورکړه چې د دې جګړې او غلطو پالیسیو لومړنۍ قرباني بیا هم پښتانه دي. ایمل ولی خان وایي چې که هغه پښتانه په سیویلین جامو کې دي او که په پولیسو اف سی او پوځي دریشۍ کې، نن ټول د هغو غلطو پالیسیو ښکار کیږي چې په تیر کې د ډالرو په بدل کې غوره شوي وي. هغه د جنرال ضیاء الحق دورې ته په اشاره ویل کله چې خان عبدالولي خان د ترهګرۍ د روزلو مخالفت کاوه چا خبره نه اوریدله. همداراز اسفندیار ولی خان په اسمبلی کې د سخت دریزه ذهنیت د پاللو مخالفت وکړ خو په بدل کې هغوی له اسمبلی وویستل شو. نوموړي پر هغو کسانو نیوکه وکړه چې د طالبانو بریا د غلامۍ د زنځیرونو ماتول بلل. داودزي وای افغانانو همیش کږي خولې په سوک سمې کړي. د جمهوریت پر مهال په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزي ویلي چې پاکستان د جنگي ساز او سامان ته نه غره کیږي. هغه ټینګار کړی چې په ټول د تاریخ کې افغانانو غټې کږي خولې په سوک سمې کړي دي. داودزي زیاته کړې چې د عقل تقاضا دا ده چې دواړه لوري ژر د سعودي په منځګړیتوب معنا مذاکراتو تکینې او ټول مسایل د خبرو له لارې حل کړي څو د دواړو هیوادونو او سیمې ثبات تضمین شي. اڅکزي شهباز شریف ته ویلي چې افغانستان سره د جګړې شوق دې نه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په یو ویډیويي پیغام کې د پاکستان پر لومړي وزیر شهباز شریف غږ کړی چې د افغانستان په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ لاره خپله کړي. اڅکزي د پاکستان لومړي وزیر ته په خطاب کې ویل چې د افغانستان سره د جګړې شوق به نه یوازې د دوی هیواد بلکې ټوله سیمه برباد کړي. هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید د خپلو شکایتونو او امنیتي اندېښنو په اړه
له طالبانو سره په میز کینی او ټول لوري خبرو ته راوبولي. نوموړي وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسه د هغې هوکړې ضمانت وکړي چې په سیمه کې د روانو بدبختیو مخه نیسي. هغه ویل چې موږ نه غواړو خپلې میندې، خویندې او ماشومان د نورو په جګړه کې قرباني کړو او نه باید زموږ راتلونکي نسلونه د ننني حکومت د غلطیو سزا وویني. نتانیاهو ایران د ترهګر رژیم په توګه د نړیوالو لپاره ګواښ دی. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویلي چې اسرائیل او امریکا په ګډه د ایران د ترهګریز رژیم د هستوي ګواښ د له منځه وړلو عملیات پیل کړي دي. نوموړي ویلي چې ایران د نړۍ لپاره ګواښ دی. نتانیاهو په ایکس خپاره کړې وینا کې وایي چې د ایران رژیم د تیرو 40 کلونو راهیسې پر اسرائیل او امریکا د مرګ غوښتنه کوي. د خپلو خلکو او بهرنیو اتباعو وینه تویه کړې او د وسلو د پراخولو هڅې نړیوالې ټولنې ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. د هغه په وینا ګډ عملیات د ایران د زړورو خلکو لپاره زمینه برابروي چې خپل برخلیک په خپل لاسونو کې واخلي او د ظلم پر وړاندې ودرېږي. لومړي وزیر همدارنګه د ایران د ټولو قومي او مذهبي ډلو غوښتنه وکړه چې د ظلم او زورواکۍ له کړیو ځان خلاص کړي او آزاد او سوله خوښه ایران رامنځته کړي. هغه د اسرائیل خلکو ته هم سپارښتنه وکړه چې د دغه عملیاتو پر مهال د کورني امنیت د لارښوونو په پام کې نیولو سره خپل ځانونه خوندي وساتي. جلالي وايي طالبان باید د ملي مشروعیت له لارې د پاکستان د ګواښونو مقابله وکړي. د جمهوریت پر مهال د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان ستراتیژیک لید له پیل څخه په پوځي تکیه ولاړ و. نوموړي ټینګار کړی چې که طالبان غواړي د پاکستان ګواښونه په مؤثر ډول کم کړي نو باید لومړی د خلکو باور او ملي مشروعیت ترلاسه کړي. علي احمد جلالي په خپل تازه ایکس پوسټ کې څرګنده کړی چې پاکستان د برتانوي راج له دورې قوي پوځي او استخباراتي ادارې ترلاسه کړي خو متحد ملي روح نه درلود. هغه ویلي چې که طالبان یوازې د مذهبي ملیشو پر بنسټ پوځي ځواک ولري نو د اټومي وسله لرونکي مدرن پوځ د ننګونو په وړاندې غبرګون نشي ښودلی. جلالي د افغانانو لپاره د ملي یووالي، ټولنیز عدالت او د مشروع دولت د جوړولو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې یوازې له دې لارې طالبان کولی شي د هیواد امنیت او ثبات خوندي کړي. د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې مشر علي محیل الدین قرداغي پر افغانستان او پاکستان غږ کړی چې د روژې مبارک میاشت په احترام دی وینې تویول او جګړه سملاسي ودروي. د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې مشر علي محیل الدین قرداغي د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللې او د جګړې د سملاسي درېدلو غوښتنه کړې ده. د قرداغي له لوري خپره شوې اعلامیه کې راغلي دا د روژې میاشت ده، د قرآن او رحمت میاشت ده، نو څنګه پکې د وینې تویولو دروازې خلاصيږي. د افغانانو او پاکستان ترمنځ اسلام، قبله، تاریخ او برخلیک ګډ دی. ستاسو ترمنځ وینه تویول د ټولو لپاره تاوان دی.